کټواز ته راغلي. کټواز کې مځکې موږ په اجاره نیولې دي او دلته هم د خپله باغداري باندې کار شروع کړی، خپله باغداري مخته وړو. دغې مځکې باندې تقریبا دا ټوله 90 جریبه مځکه د موږ 2.5 لکه کلدارې نیولې ده. دلته دجې کې منطقې کې زیات رواج د کلدارې ده. موږ دا مځکه په کلدارې نیولې او دلته موږ 3 رقم د شی وسه پورې کرلی ده چې یو موږ څوک کدوګاک ورته وایي، کوسه ورته وایي دغې منطقې کې، او موږ ټینډۍ ورته وایو. ټینډۍ ده او خټکی ده او هندواڼه ده. دا درېیم کرلي دي. دلته موږ سره 3 ټوټې مځکه دي. یو 100 جریبه مځکه دا دلته در سره، یو 50 جریبه یې خواته ده، یو 100 جریبه پاس نوره در سره. دا 3 ځایه مځکه در سره. دغه کې موږ لوبیا هم کرلي، کتري پیاز هم کرلي. 15 جریبه پورې موږ کتري پیاز دي. لارې کې تاسې کتای شئ چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړې، ښه راشنه سوي دي. او په پیازو کې موږ زیره هم کرلې ده. او سره څنګ کې موږ 10 جریبه لوبیا کرلې، هغه هم کتري سیستم لوبیا ده. خو لوبیا ته موږ آمادګي نیولې، اوس پورې کرلې نه ده کړې. دا مصرف چې موږ کوو کتري سیستم د کتره 1000 متره کتره په 900 افغانۍ ده. ډېر کم مصرف یې راځي. او یوه کتره چې ده 2 جریبه ته کار کوي، 2 جریبه مځکه نیسي. په دې کې موږ دا پایپونه لګولي. دا پایپ چې ده یو پایپ په 2000 روپۍ د 100 متره پایپ ده. نو موږ اوسه پورې د خپلې د سرمایه ګزاري اټکل نه ده کړی، خو تر اوسه پورې موږ 100 لکه روپۍ مصرف کړی، افغانۍ مصرف هم کړی. عمومي ډول په افغانستان کې د زراعت نګهبانه خلک چې د پخوا چې موږ سپین ږیرو کوم زراعت موږ ته کوم، هغه زراعت کې خلکو د ثور میاشتې اخر کې جوزا میاشتې سار کې کرنې کولې چې هغه به عوام ګرمه او عوام برابره وه. خو نن سبا دغه وطن او ژوند او زراعت لږ عصري سوی ده. عصري په دې سوی ده اوس موږ دغه کې لاندې پلاستیک اچولی ده. اوس مطلب دلته موږ خپل سیستمونه ورته جوړ کړي چې هغې کې موږ جوکاش کوو، بیا موږ بل پرکون راوړو. دغه کې موږ لاندې د چرګانو کوډ اچولی چې هغه خپله دا زراعت ډېر غټ ګرمایش لري، تقریبا 20% ګرمایش مغه ورکوي. هغې سره مطلب موږ ټول کیمیاوي کوډ اچولی ده، امونیم فاسفیټ هم اچولی ده. هغې نه وروسته موږ دغې لاندې یو پلاستیک ورکړی چې هغه خپله پلاستیک هم د هوا له حسابه یو 20 درجې حرارت مغه جوړوي. هغې نه پسې موږ دا بل موږ ورته تونل سیستم وایي، دا تونل سیستم ورکړی ده. په دې کې بوټي موږ ترې وخت پورې ساتای شو چې خلک بوټي کري. موږ بوټي په هغه وخت کې د 2 میاشتې وي. نو موږ دا 2 میاشتې په دغه خاطر باندې دا بوټي نه په پلاستیک کې ساتلی، تونل کې ساتلی، نو په دغه خاطر باندې وختي کرلی بوټي نه خرابېږي. کتري سیستم خو عمومي د زراعت لپاره ډېر بهترین سیستم ده. دغه ته موږ ډراپ سیستم ویلی شو. ډراپ سیستم په دغه خاطر مې ورته ویلی شو چې مستقیم د هغې بوټي بیخ ته دا اوبه رسوي. او بل کتري سیستم چې د زراعت لپاره ډېر بهترین ګټور سیستم دغه په دغه خاطر ګټور سیستم ده. اوس دغه موږ 90 جریبه مځکه ده، که دا چېرته موږ په عمومي شکل باندې اوبه کولی، یا د پټي یا د پولې په شکل موږ اوبه کولی، دا 10 برمو هم نسو اوبه کولی. اوس په 4 برمو باندې موږ دا 90 جریبه مځکه موږ هره ورځ مکمل اوبه کولی شو. یعنې موږ کومه اوبه نه پاتې کېږي. په دغه ورځو کې موږ مځکه مکمل ټوله 4 برمې 12 انچه اوبه کولی شو. او که چېرته دغه موږ کتري سیستم نه وای، دا ټوله مځکه موږ 40 انچه اوبه په 10 ورځو کې هم نسو اوبه کولی. اوس یې 15 جریبه نه تر 20 جریبه پورې مځکه موږ په یوه ورځ کې مکمل اوبه کولی شو. او دغسې 20 جریبه مځکه 10 ورځو نه مخکې اوبه نه پرې راګرځي، نوي هفتې کې اوبه نه پرې راګرځي، څومره فشاري اوبه یې نه راګرځي. او زراعت ته هم دغه سیستم ګټه لري تر نور بهترینه ګټه لري، ډېره ګټه لري. اصل یاش یو په 2 چنده ده. موږ تاسې دغسې مځکه باندې لوبیا وکړو، که لوبیا موږ تاسې راځي چې ډېره وکړي 80 منه 90 منه یو جریب کوي. او په کتري سیستم باندې له 100 منه نه تر 150 منه پورې حاصل ورکوي. کله که د دغه حاصلات ټولې برخې په حاصلو ورسیږي او تاسې عواید ترې ولرئ، تاسې د څومره عوایدو اټکل کړی چې تقریبا په اوسط ډول باندې د کال په وروستیو کې چې کله دا مکمل تاسې وپلورئ، څومره عواید به ترې ترلاسه کړئ له دې پانګونې؟ نه دا افغانستان ده. او بل دا کټواز منطقې کې موږ دا کرنه کړې. کټواز منطقه چې دا مارکیټ نه لرې منطقه ده. هېڅ تجار دلته نه راځي چې دلته یو سرمایه ګزاري وکړي. نو دا له مارکیټ نه لرې خبره ده. او له وخت سره که خدای پاک دا برابره کړه نرخ که راغی بیا ښه حاصل ورکوي. کیدای شي موږ ته 2 کالو حاصل هم ورکوي، او کیدای شي مارکیټ یې برابر نه شي، موږ تاوان هم وکړو. خو خدای ناخبره د تاوان به انشاءالله نه وي، فایده به وي، ښه صحیح به وي. بلکل. او څومره ځوانان په کار در سره بوخت دي؟ تر اوسه پورې دغې مځکې کې ما سره 15 نفره دي، او 10 نفره بلې مځکې کې دي را سره 15 نفره بلې مځکې دي، 10 نفره پورې ما سره راغلي دي. او دغه کې موږ سره دغه غټ موټر کې چرګانو کوټ کې او انتقال کې 15 نفره غټ موټر کې را سره وي. تقریبا ټول 15 نفره موږ سره مصرف دي. نو زراعت کې خو زراعت کې اوس موږ تاسې مالداري هم لرو. دغه منطقه چې ده ښه آباده منطقه ده. دغې ځوانان دي باید مالداري سیستم ته مخه کړي. مالداري دلته پرمختللې ده. مالداري کې مطلب اوس ډېر خلک د غواوو فارمونه جوړوي، باید د غواوو فارمونه جوړ کړي، ځکه چې غواوې کوم مشکلات یې وښونه رشکې نه او دا ټول دلته پوره کېږي. او بل د موږ دا د زراعت منځکه ده
یو موږ تاسې ځوانان چې دي له اقتصاد نه ډېر کمزوري دي. اول چې دلته موږ دغه د کار کوو، دغه خپلو منځکو کار کوو، موږ چې خپله ډېر وس لرو تر 40% پورې موږ دا سرمایه ګزاري خپله کوو. دا پاتې 80% مطلب یو سړي نه موږ پایپ قرض راواخلو، هغه بازار کې موږ خپل اعتبار هم ساتلی ده. یو څه کومک بل سړی راسره وکړي، څه بل راسره وکړي، څه بل راسره وکړي، موږ دا خپل سیستم فعاله ساتلی ده. نه افغانستان ځوانان دي څوک چې اقتصاد لري، اقتصادي برابري دغه کار ته د مخه کې موږ تاسې د افغانستان خلک دي، په افغانستان کې خاص د کندوز خلک هغه په دغه کار کې ښه ماهره دي. ما سره هم راغلي دي، ما هم راوستلي دي. کوشش دې وکړي دوی دې فعاله کړي. الحمدلله ګټه شته، تاوان یې نشته.